السلام علیکم. د خپل انسټاګرام یوزر نیم او پاسورډ دا چې زمونږ نه ورک شي دا به مونږ څنګه پیدا کوو؟ دې دپاره به مونږ ته آیا څه د ایپ میپ ضرورت یا به مونږ په دې خپل موبایل کې دا ګورو؟ نو جی بالکل د یو ایپ ضرورت دی چې د هغې نوم دی جیمیل. هغه د هر یو کس په موبایل کې نو د هغې لږ وړوکی شان سیټنګ دی. هغه سیټنګ ته تلل غواړي او هغه ځای کې خپل پاسورډ معلومېدل غواړي. نو دا به څنګه معلوموو؟ دغه ځای ته به مونږ ځو څنګه؟ نو جي دا به ما سره ځئ. زه به هم دغه ځای ته بوځم او د دغې طریقه به زه تاسو ته پریکټیکلي ښیم. سکرین سایډ ته هم بوځم چې پریکټیکلي پې پوه کړم. د هغې نه مخکې وړوکی شان ریکویسټ دی که په چینل نوي وي چینل سبسکرایب کړئ او که په پیج نوي وي پیج فالو کړئ. زه چې ځو د سکرین سایډ ته چې ټایم هم خراب نه شي چې طریقه درته وښیم. فرست اف آل به تاسو خپل جیمیل اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل جیمیل اوپن کړئ نو خپل د جیمیل کم یوزر نیم چې دا نښه چې دا ورته دا به تاسو کلیک کوئ. نو چې کله دا تاسو کلیک کوئ نو دې کې به تاسو ته لیکلی منیج یور ګوګل اکاونټ. په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې کلیک وکئ نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي. تاسو به ډایرکټ راشي سیکورټي ته. سیکورټي چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو به ډاون راشئ. ډاون مطلب ښکته به راشئ. چې کله تاسو ښکته راشئ نو تاسو ته به لیکلی پاسورډ منیجر. نو تاسو چې کله په خپل پاسورډ منیجر باندې کلیک وکئ نو چې تاسو څومره اکاونټونه اوپن ستاسو په دې یو جیمیل باندې نو هغه به ټول تاسو ته راشي. نو جی دا دی تاسو ته لیکلی دی انسټاګرام. نو چې کله تاسو په انسټاګرام باندې کلیک وکئ نو تاسو ته به ډایرکټ انسټاګرام خپله آی ډي راشي. نو دا د سترګې دا نښه چې درکړې ده چې تاسو کلیک کوئ نو په دې کې ستاسو پاسورډ دی. دغه بره ستاسو یوزر نیم دی. که ویډیو خوښه شوي لایک وکئ، کمنټس وکئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. انشاءالله ملاویږو به په بله ویډیو کې. د الله په امان.